خوشحال خټک چې دا کومې کنځلې کړي دي مختلفو قومونو ته، مختلفو افرادو ته، مختلفو قبیلو ته، وجه هم دغه ده که نه چې دې ته احساس و چې ګنې زه څومره څه یم. او بیا خوشحال په خپله وایي چې کارینه به مې را نشي په کر نه، زما غوندې کس چې بیا پیدا کېږي بیا به کر نه اورېدلی وي که نه، هغه په خپله وایي. نو هغه ته دا احساس خو و چې زه څومره لوی سړی یم او څومره لوی فکر لرم، او بیا په ژوند د ما سره څه کېږي، او بیا زما د ژوند نه پس ته به زما سره څه کېږي. عوامي سطح یا په مجموعي سطح یا په قامي سطح د پښتو فولکلوري ادب چې کوم دی هغه خو ډېر مضبوط دی. لکه که موږ ټاپا راخلو، که موږ الاهو راخلو، که موږ سندرې راخلو، که موږ سروکي را کچاربیت، هر پښتون ته تقریبا ټاپې، الاهو، متلونه یو څه بل څه ښه په پریمانه شکل کې یاد هم دي، کاروي هم، په حجرو کې هم، په کوڅو کې هم، په کلو کې، کورونو کې هم. ابن خلدون چې کوم مقدمه، نو هغې نه چې د عمرانیاتو تیوري خلک اوچتولی شي، نو د خوشحال خټک د دومره افکارو نه څوک یوه تیوري، منظمه تیوري ولې نشي ډیولپ کولی؟ خو دلته د تحقیقي او د تنقیدي عمل ستونزه ده چې هغه د خلکو دومره هغه اکسیسیبل یا هغه دومره مترقي یا دومره ډیولپ شوی نه دی. استعماري قوتونه دي او هغوی موږ ته دا احساس راکړی دی په لاشعوري توګه چې ګنې ستاسو کې فلسفران هم نشته، تاسو کې مفکرین هم نشته، ستاسو ژبه هم کمزورې ده، ستاسو سره اصطلاحات هم نشته، دلته تحقیق هم نشي کېدی، دلته تنقید هم نشي کېدی، تاسو غیر مهذب یې، تاسو نه بهرني ژبه هم تاسو ته پکار ده، بهرني علمونه هم تاسو ته پکار دي. نو انډیجنس فکر، انډیجنس چې کوم صلاحیتونه دي هغه د منځه تللي دي. هغې نه پس ته باچا خان په خپله د سکولونو ابتدا وکړه، دلته د آزاد اسلام سکولونو، او بیا په 1929 کې دلته افغان جرګه جوړه شوې ده. نو افغان جرګې ته تاسو هغه 15 نقطې دي د هغې د منشور چې تاسو وګورئ، د خپل وخت یو ډېر ترقي پسند منشور دی افغان جرګې والا. هغې نه پس بیا خدای خدمتګار تحریک جوړېږي، بیا خدای خدمتګاري په خپله مثلا د چې کوم کسبګر خلک وو هغه یې رامخې ته کړل، هغه خانانو په سر یې کېنول، مثلا هغې جرنیلان یې هغې جوړ کړل، سالاران یې هغوی ورته وټاکل او څه که نه. نو دا په خپله یو ترقي پسند اپروچ و. په خپله د پیر روخان کتاب مثلا په جرمن کې مثال انګریزانو یا جرمنیانو ځان سره خوندي ساتلی دی. نو زمونږ خپل صورتحال چې کوم دی هغې طرف ته یا زمونږ رجحان چې کوم دی هغه کم پاتې شوی دی، او د هغې وجوهات بنیادي طور زمونږ د تعلیم نه، د تدریس نه، د مکتب نه د لرېوالي یوه وجه یې وه. ستړي مه شئ، تاسو ګورئ پښتون پوډکاسټ. زه یم همایون احمدزی او څنګ کې را سره ناست وسیم اسار صاحب دی. دا د پښتون پوډکاسټ 14 اپیسوډ دی او نن موږ سره میلمه دی ډاکټر صاحب مهم وزیر. موږ ډاکټر صاحب ته په خیر راغلی وایو. ستړي مه شئ. ډېره مننه، خوشحاله شئ. سر راځو خپله موضوع ته. نننی موضوع زموږ ادب دی، د ادب اهمیت دی، د ادب تاریخ دی. په وړومبنۍ کې به موږ دا تپوس تاسو نه وکړو چې ادب څه دی او څه شی دی، څه ته وایي. داسې ده همایونه، که تپوس کوې نو په هېڅ نه پوهېږم، او که تپوس رانه نه کوې نو په ډېرو څیزونو پوهېږم. د ادب او د شاعرۍ په هکله دا د یو ډېر نوموړی نقاد انګریز د هغه وینا ده. خو لکه بیا هم چې څوک تپوس درنه وکړي نو د ادب تعریفونو په باره کې خلک څه نه څه وایي. نو بنیادي طور موږ چې کله ادب واضحوو یا تشریح کوو نو د تاریخ نه، د جغرافیې نه، د ساینس نه، د سوشیالوجي نه، د اسلامي علومو نه چې کله موږ ادب بیلوو نو زمونږ د دې نه لکه بیا څه مراد وي چې آخر ادب بیا څه شی دی که نه. په خپله ادب چې کوم دی دا د دې ټولو علومو یو مجموعي شکل دی.
اوس د ادب د هیئت مسلې راځي یا د ادب د پیشکش مسلې راځي چې کومو څیزونو ته به موږ لکه که په ادب کې تاریخ وي نو بیا ادب تاریخ ولې نه دی، که ادب کې عمرانیات وي نو ادب عمرانیات ولې نه دی. نو دلته موږ د خالص د هیئت طرف ته راځو. په تاریخ کې په عمرانیاتو کې خارجي مواد زیات مخې ته راوړل کېږي، په ادب کې د هغې خارجي موادو داخلي شکل و انداز دا ډېر ضروري دی، او هغه داخلي شکل و انداز چې کوم دی هغه د انسان یا د شاعر یا د ادیب په جذباتو، په احساساتو، په محسوساتو، په خواهشاتو، په ارمانونو، په نورو معنو کې د هغې نفسانی اړخونو باندې زیات اډانه وي. خو دغه خواهشات، دغه ارمانونه، دغه جذبات چې کله پیش کیږي نو په داسې انداز کې چې هغه وایي چې بهترین خیالات بهترین انداز کې په بهترین جوړښت کې پیشکش ته موږ ادب وایو. ستاسو د دې ادب د تعارف نه اوس به لږ وړاندې موږ لاړ شو، په تاریخي حواله د ادب څه اهمیت پاتې شوی دی؟ د انساني محسوساتو، جذباتو موږ خبره وکړه وختي، نو که دغه طرف ته ځو نو انسان د خپل پیداوش سره یا انسان په د موجوده شکل کې راتګ سره یا انسان چې د اظهار یا د ګویایۍ یا د ایون چې تحریر هم نه ګویایۍ قوت یا صلاحیت پیدا کړی دی، نو هغه د خپلو احساساتو، د جذباتو اظهار هم په څه نه څه شکل کړی دی. نو تاریخي اهمیت یې د ادب دا دی چې که موږ ته د لومبني انسان څه هم څیزونه مخې ته راغلي دي نو هغه د هغوی د احساساتو، د تجرباتو په بنیاد رسېدلي دي. نو د دې نه مقصد دا دی چې ادب یا هغه محسوسات او جذبات هغه لومبنۍ ذریعه ده چې انسان یې د خپل هغه ابتدایي شکل چې د ده څه صورتحال نه راتېر شوی دی هغه څیزونه موږ ته مخې ته راوړي دي. بیا داسې که موږ ګورو چې کومه د تاریخي حوالې سره لکه مثلا غلامدارانه د یو دور وو یا مثلا د جاګیردارۍ یو دور وو یا اوس د سرمایه‌دارۍ یو دور دی، نو دا ټول څیزونه چې موږ تاریخونه مرتب کوو، یو خو تاریخونو په زړو تاریخونه خو بادشاهانو مدح لیکلي شوي دي، دربار تاریخونه لیکلي شوي دي. نو دا هغه چې ریل تاریخ موږ ګورو نو موږ د دنیا په مشهورو ادبیاتو کې که د یوناني ادب دی که د هومر نه راواخلی او بیا داسې پسې راځه نو موږ ته دا ټول څیزونه بنیادي طور په ادب کې پیدا کېږي او میلاویږي او په ډېر اصلي شکل کې راته میلاویږي چې واقعي د انسانانو د هغه وخت د غلامانو څه احساساتو، د هغه وخت د کسانانو څه مسایلو، د هغه وخت د پیداواري وسیلې سوې، پیداواري ذرایع سوې، یا د سرمایه‌دارۍ په دور کې د یو مزدور څه مسایلو. نو دا ټول موږ ته په دنیا په ادبیاتو کې که په شاعري ده، که ناول دی، که هغه بیا وروستو افسانې دي یا داستانونه دي یا فولکلور دي، نو په دې ټولو څیزونو کې موږ ته میلاویږي. نو یو ګویا د ادب تاریخي اهمیت دا دی چې په تاریخي حوالې سره هغه تاریخ مرتب کړی دی. پښتو کې یا په پښتنه ټولنه کې د ادب څه اهمیت پاتې شوی دی یا پښتنه ټولنه کې د ادب څه رجحان دی، که په دې باندې لږ راسره بحث وکړو. داسې دا چې زموږ د پښتو د ادب تاریخ که موږ ګورو که نه نو موږ سره چې کومې نږدې ګاونډۍ ژبې دي یا ایون چې زه به دا ووایم چې ډېرې ترقي یافته ژبې هم چې نن سبا کومې دي نو په تاریخي طور موږ د هغې نه څه وروستو پاتې نه یو. ادب تاریخونه چې زموږ که د پټې خزانې والا خبرې خامخا کوو اگر چې هغې کې مسایل شته
الزامونه شته شته پې او داسې که تاسو د انګریزۍ د تاریخونه راواخلئ نو هغه هم دا د 1800 یا زیات نه زیات 1700 کاله تاریخ هم لري. هغه هم د انګریزي انګلو سیکسن دور چې کوم دی هغه هم دومره زموږ د پښتو ادب نه ډېر پخوانی نه دی. نو یو خدا دغه چې کوم دی پښتو لکه ادب د تاریخي حواله سره کوم ګورو نو ډېر دغه مایوس کن نه دی. البته په عوامي سطح یا په مجموعي سطح یا په قامي سطح د پښتو دغه کوم راخلو ادب نو زموږ په دغه ځای کې فولکلوري ادب چې کوم دی هغه خو ډېر مضبوط دی. لکه که موږ ټاپا راخلو که موږ الاهو راخلو که موږ سندرې راخلو که موږ سروکي راخلو چاربیت دا څیزونه زموږ فولکلوري ادبیات زموږ ډېر مضبوط دي او هر پښتون ته تقریبا ټاپې الاهو متلونه یو څه بل څه ښه پریمانه شکل کې یاد هم دي. کاروي هم په اجرو کې هم په کوڅو کې هم په کلو کې کورونو کې هم. تحریري ادب چې څومره پورې مسله ده نو هغه رنګ قامي شوی نه دی چې موږ ټول ولس ته زموږ هغې وجوهات دي. چونکې تحریري ادب چې کوم دی هغه د تعلیم سره د تدریس سره د سکول سره د مکتب سره تعلق ساتي او په تاریخي طور موږ نن هم زموږ ټولنه چې کومه ده هغه ډېره وروسته پاتې موږ وینو. نو ظاهره خبره ده د پیر روښان په دور کې یا د خوشحال خان په دور کې یا د نورو خلکو په دورونو کې نو هغه څیز کمزوري وینو. وجه هم دغه ده چې د روحانیانو پوره دواوین چې کوم دي ډېر وروسته دریافت شوي دي. د کلاسیکي دور چې کوم زموږ د زرین دور شاعران دي د هغې ډېر دواوین وروسته دریافت شوي دي. په خپله د پیر روښان کتاب مثلا په جرمن کې مثال انګریزانو یا جرمنیانو ځان سره خوندي ساتلی دی. نو زموږ خپل صورتحال چې کوم دی هغې طرف ته یا زموږ رجحان چې کوم دی هغه کم پاتې شوی دی او د هغې وجوهات بنیادي طور زموږ د تعلیم نه د تدریس نه د مکتب نه د لرېوالي یوه وجه یې وه. په پښتنه ټولنه کې ادب ته باید کوم فکر ته زیاته ترجیح ورکړلی شي؟ څو پورې چې زه ستا په سوال لکه پوهېږم یا پوهېدلی یم که نه نو تاسو هم دا تپوس کوئ چې په ادب کې خو مختلف افکار یا مختلف الخیال خلک ادب تخلیق کوي او قسمه قسم فکرونه. ادب بنیادي طور د فکر نه بغیر خو کېدی نه شي. فکر خو خامخا په هغې کې ضرور دی. نو لکه تاسو داس تپوس کوئ چې ګنې کم رنګ فکر زموږ د پښتنو ته ضرورت دی او هغه یا ادب هغه ضرورت پوره کړی دی یا نه دی پوره کړی. نو ما په خیال زه خو چونکې تاسو ته پته ده زما یو خپل نظریاتي بیکګراونډ هم شته یو ترقي پسند سوچ لرونکي په حیث باندې زه داسې ګڼم چې پښتو ادب چې موږ د روحانیانو نه راواخله تر د زرین دور پورې او بیا جدید ادب پورې که نه نو چې کم فکر زه خپل یا خوښوم یا خوښوونکی یم نو ما ته پکې هغه ښه په بې شمېره انداز کې لاسته راځي. او چې د کوم فکر لکه یو قامپال یو قامپرست فکر یو ترقي پسند فکر نو هغه په پښتو ادب کې موجود هم دی او باید چې ادب کې په پښتو ادب کې لکه ټیک شو چې کوم مختلف الخیال یا هغه تنوع چې څه ته وایو موږ په فکري تنوع چې کومه ده دا ضروري هم ده خو دا فکري زموږ د ټول فکري تنوع په یو مرکز کې راغونډول هم ډېر ضروري دي او هغه تقریبا که موږ وګورو نو راغونډ شوی هم دی. که د روحانیانو دغه راواخلو نو د میرزا خان انصاري د ملا ارزاني یا په خپله د خیر البیان په پښتو لیکل نو هغې که یا داسې د نورو نو هغې د پښتو د ژبې په اهمیت
د پښتون د ولس ته د خطاب په حواله سره یو مرکزیت لري. دویم که موږ د زرین دور خبره راواخلو نو دلته د خوشحال خټک پخپله او یا د هغه د فکري مکتب سره تړلي نور خلک نو هغه د کاموالۍ د خاورې سره د پت د ننګ د مینې یو مرکز ضرور لري. او که بیا موږ په جدید ادب کې راواخلو نو د خدای خدمتګار تحریک سره تړلي خلک او بیا د ولسي ادبي جرګې په صورت کې د ترقي پسند فکر سره تړلي خلک نو دا خپل مرکزیتونه لري. نو زه دا ګڼم چې همدغه مرکزیتونه چې کوم زموږ روایت پاتې شوی دی دا ټینګول د دې ټینګښت او دوامداره ساتل ډېر ضروري دي. سرجي تاسو دا خبره وکړله د ترقي پسند ادب والا. بنیادی طور د رجحان پښتو ادب کې خپل قدم څنګه ایښی دی؟ ترقي پسند تحریک جی بالکل. د ترقي پسند تحریک په حواله سره دلته چې کوم تحقیقات شوي دي په پښتو حواله سره نو د بد مرغه د هغې سره زه لږ ډېر اختلافات لرم. زما خپل یو نظر دی زیاتره دا ترقي پسند تحریک لکه د دوه اړخونه دا لري. یو ترقي پسند فکري اړخ لري او یو ترقي پسند تحریک تنظیمي اړخ لري. نو د پښتو ادب ته ترقي پسند فکر که زه په تاریخي طور اخلم نو د پیر روښان تحریک ډېر ترقي پسند و چې د ښځو به په موسیقۍ په محفلونو کې ځان سره شاملولی که نه د ښځو په حوالې سره دومره یو براډ مایند تحریک که نه. یا مثلا د پیر روښان نوسۍ د یو تحریک مشري کوي که نه نو دا ډېر لوی ترقي پسند اپروچ و پخپله. خو که بیا موږ شلمې پیړۍ ته هم راځو نو شلمه پیړۍ کې خو هم چې کم خلک ترقي پسند تحریک د هندوستان د ترقي پسند تحریک سره ګڼي په هغې نه مخکې خو هم دلته د هجرت د تحریک چې په 1920 کې هغه خلک واپس راغلل نو هغه تحریک هجرت تحریک چې په هغې خپله باچا خان هم تللی و داسې د باچا خان سره نور ملګري د ازادۍ سره علاقمند د ازادۍ تحریک کې چې کوم علاقمندانو د هغې تحریک ډېر خلک تلي وو په هغې کې بلا لکه زه وایم چې د بنو د پېښور د چرسدې د بجوړ پورې دا ټوله پښتانه سیمه د هغې سره لکه تلي وه. په هغې کې زموږ ډېر نوموړي څه کسان لکه خصوصا عبدالاکبر خان اکبر چې د روسي ترکستان په نوم سفرنامه موجوده ده او دا د بل میاں صاحب چې د بدرشو د ازادۍ په تلاش نومې سفرنامه ده دا دوه پکې یاد خلک دي. نو دا چې تلي دي هلته تر د ترکستانه پورې تلي خلک دي او په هلته یو تنظیم موجود و نوجوانان ترک په نوم باندې چې هغه ډېر زیات ترقي پسند سوچ والا خلکو د ازادۍ پتنګانو په ازادۍ مینو د جمهوریت غوښتنې کولې د آیین او د قانون غوښتنې کولې د حقوقو غوښتنې کولې د انساني حقوقو نو د هغې په وروستو هم د هغو په تتبع کې په نوجوانان ایران یو تنظیم جوړ شو. بیا په هغې نه پس ته د سراج الاخبار د والا کسان چې کوم هغې چې کوم مدیر و ډېر مشهور محمود طرزي صاحب نو هغوی نوجوانان افغان په نوم باندې تنظیم جوړ کړ. د کسانو هغه خلک تنظیمونه ولیدل واپس چې راغلل نو دوی دلته دا کیسې د خبرې شروع کړې او هغې نه پس ته باچا خان پخپله د سکولونو ابتدا وکړه دلته د آزاد اسلام سکولونو او بیا په 1929 کې دلته افغان جرګه جوړه شوې ده. نو افغان جرګې ته تاسو هغه 15 اووه نقطې دي
د هغې د منشور چې تاسو وګورئ د خپل وخت یو ډېر ترقي پسند منشور دی د افغان جرګې والا. هغې نه پس بیا خدای خدمتګار تحریک جوړېږي، بیا خدای خدمتګاري په خپله مثلا د چې کوم کسبګر خلک وو هغه یې رامخې ته کړل، براو هغه خانانو په سر یې کېنول، مثلا هغې جرنیلان یې هغې جوړ کړل، سالاران یې هغوی ورته وټاکل څه که نه. نو دا په خپله یو ترقي پسند اپروچ و. نو په هند کې خو ترقي پسند تحریک تنظیم چې کوم جوړېږي هغه په 1936 کې جوړېږي. نو زما سره خو فکري حواله ډېره وړاندې موجوده ده، او بیا خصوصا دا 2 سفرنامې چې کومې ما ول یادې کړې، بیا د هغې په حوالې سره چې د خدای خدمتګار تحریک د شاعرانو کومه شاعري ده دا ټوله د ترقي پسند فکر نه برجه کړه. او تنظیمي صورت کې البته د هندوستان هغه کیسه مخې ته راځي چې کله هندوستان کې تنظیم جوړ شو نو دلته هم کاکاجي صنوبر حسین مومند د هغې سره ملګری شو، او ډنبنې د پښتونخوا یا هغه وخت صوبه سرحد چې څه نوم یې نو هغه د دې مشر جوړ شو او تنظیمي صورت د هندوستان سره. نو زه په دغه ځای کې صرف اختلاف لرم چې ټوټلی دا تنظیم په هندوستان پورې تړل ټیک خبره نه ده، بلکې د دې څه فکري حوالې سره موږ ته دا د بره نه راغلی دی، تنظیمي لحاظ سره موږ ته دا د ښکته نه راغلی. تر دې دمه صرف د خیال او د فکر د لارې په پښتنه ټولنه کې تش شاعر یا ادیب پیدا کیږي، یو پراپر فلسفر ولنه پیدا کیږي په پښتنه ټولنه کې، لکه څنګه چې په یورپ کې دي یا په نوره دنیا کې دي. داسې ده چې د فلسفران چې کله پیدا کیږي دا په خپل وخت کې رښتیا فلسفران نه وي. ډېری فلسفران داسې دي چې هغه په خپل وخت کې فلسفران نه وي او نه چا فلسفران ګڼلی وي یا تسلیم کړي وي. دا وروستو زمانه د هغوی په افکارو باندې کار وکړي او د هغې نه هغه شیان راوباسي چې بیا هغه په یو باقاعده تیوریټیکل فریم ورک ورکړي او یا یو په یو منصوبه کې راګیر کړي او هغې ته د هغې فلسفې د باني نوم یا څه داسې ورکړي. دا ډېرې فلسفران داسې دي. د بده مرغه دلته مسله زمونږ په زه وایم چې په کیدای شي پیدا شوي وي، خو د تنقید یا د تخلیقي آثارو د سنجونې هغه عمل چې کوم دی هغه کمزوری دی. لکه د پیر روښان په حوالې سره به زه دا خبره وکړم چې که د روښان فکرۍ حوالې سره یې ګورې نو د ده روښان فکري چې په 15مه پیړۍ کې 14مه پیړۍ کې تقریبا دلته دغه کېږي پیل کېږي، او هلته په یورپ کې هم عین په دغه وختونو کې څه لږه ډېره مخکې وروستو به وي نو روښان فکري په نوم باندې چې کوم ایرا ده یا ایج د انلایټمنټ ایرا ورته وایي، نو په دې ایرا کې بلا فلسفران مخې ته یا ټینکرز چې کوم دي دا مخې ته راځي. نو خو اوس دا زمون کار دی چې پیر روښان مونږ هغه رنګې یو فریم ورک په یو چوکاټ کې د دنیا ته پیش کو. یعنی که تاسو د روښان فکرۍ دغه وګورئ د مقاصدو یا د هغوی د نتایجو د یورپ او بیا د پیر روښان د روښان فکرۍ هغه تګلاره وګورئ نو په ډېرو څیزونو کې هغه یو بل سره جوړښت خوري، مماثلت یې شته، خو نتایج د پیر روښان د روښان فکرۍ نتایج په پښتنه ټولنه کې نشته، او د هغو روښان فکرو مفکرینو د نتایج په یورپي ټولنه کې یا په مغرب کې شته. نو دا خو دلته چې کوم د مفکرینو د افکارو د سنجونې یا د هغې د قبلونې یا ولس ته د رسونې چې کوم عمل دی په دې کې ستونزه ده. هغې کې یو څیز لکه زمونږ تاریخي طور زمونږ د حکمرانۍ یو مسایل دي
چې یا خو زمونږ تاریخي طور یو استعمار لاندې همیشه پاتې شوي یو خپل حکمرانان نشته په څه ناڅه وختونو کې که یو نیم چېرته راغلی هم دی حکمران پښتون نو د هغه شاید په خپله هغه ویژن یا هغه اپروچ نه وي نو دا عمل دلته دغه دی ګنې زه دا هم ویلی شم چې د خوشحال خټک په حوالې سره که یو منظم په یو تیوري لاندې کار وشي نو د خوشحال د افکارو نه هغه څیزونه یو ریسرچر اوچتولی شي او هغه لکه اوس د ابن خلدون چې کوم دغه ده مقدمه نو هغې نه چې د عمرانیاتو تیوري خلک اوچتولی شي نو د خوشحال خټک د دومره افکارو نه څوک یوه تیوري منظمه تیوري ولې نشي ډیولپ کولی خو دلته د تحقیقي او د تنقیدي عمل ستونزه ده چې هغه د خلکو دومره هغه اکسیسیبل یا هغه دومره مترقي یا دومره ډیولپ شوی نه دی چې د خوشحال نو همدغه وجه ده مسلسل همدغه وجه ده چې استعماري قوتونه دي او هغوی موږ ته دا احساس راکړی دی په لاشعوري توګه چې ګنې ستاسو کې فلسفران هم نشته تاسو کې مفکرین هم نشته ستاسو ژبه هم کمزورې ده ستاسو سره اصطلاحات هم نشته دلته تحقیق هم نشي کېدی دلته تنقید هم نشي کېدی تاسو غیر مهذب یې تاسو نه بهرني ژبه هم تاسو ته پکار ده بهرني علمونه هم تاسو ته پکار دي نو انډیجنس فکر انډیجنس چې کوم صلاحیتونه دي هغه د منځه تللي دي ستاسو د دې خبرې په تایید کې سر زما خیال دی چې قلندر مومند په یو مضمون کې دا خبره کړې ده د خوشحال خټک پښتو ته بخښنې چې کوم مضمون دی هغې کې دی دا خبره کوي چې په یورپ کې چې کومه په 19مه صدۍ کې د نشنلیزم چې کوم اپروچ دی یا کومه فلسفي ده هغلته چې ډیولپ شوله نو هغه خوشحال خټک په 14مه صدۍ کې تقریبا هغه ډېره په پراپر طریقه ډېره په سپیرټ سره او ډېره کمپلیټ لکه ډیولپ کړې وه په پښتنه ټولنه کې خو بیا پس هغه شعر هم وایي چې زه یې چاله راوهم قدر یې چاز ده پور وسوځه دا تورې قلمونه نو دا احساس دوی ته زما خیال دی چې په ژوند هم شوی و چې لکه مونږ چې کومې تورې وهو یا کوم قلمونه چلاو نو هغې داسې نتایج نه راوځي کوم چې په کار دي په نوره نړۍ کې نو ستاسو خبره بالکل دا دي د خوشحال خټک دا څیزونه شي د خوشحال خټک چې دا کومې کنځلې کړي دي مختلفو قومونو ته مختلفو افرادو ته مختلفو قبیلو ته وجه هم دغه ده که نه چې دې ته احساس و چې ګنې زه څومره څه یم او بیا خوشحال په خپله وایي چې کارینه به مې رانشي په کار نه زما غوندې کس چې بیا پیدا کېږي بیا به کر نه اورېدلی وي که نه هغه په خپله وایي نو هغه ته دا احساس خو چې زه څومره لوی سړی یم او څومره لوی فکر لرم او بیا په ژوند د ما سره څه کېږي او بیا زما د ژوند نه پسته به زما سره څه کېږي نو دا دغه دی خو باقي دا قلندر صاحب والا خبره چې کومه ده دا که تاسو وګورئ د فرانس د انقلاب نه پسته د نشنلیزم چې کوم تصور راځي او چې څومره ماډرن تصور راځي جدید نشنلیزم چې څه ته راځي او هغې باندې تاسو دا د سټالن دا کتاب چې کوم دی دا ډېر اهم کتاب دی دا پرې وګورئ نو تاسو یقین وکړئ چې هغه 15-16 اهم پوینټ چې هغه یادوي هغه مکمل د خوشحال خان خټک سره موجود دي او بیا صرف موجود نه دي کمال یې دا کړی دی چې خوشحال خان په هغې بحث باندې هغې عناصرو باندې باقاعده تحریک چلولی دي تحریکونه یې چلولی دي خلکو د منظم کولو تر څه حده کوششونه یې کړي سرجي تاسو د خپل بحث په دوران کې د ولسي ادبي جرګې چې کوم هغه ترقي پسند اپروچ و هغې ذکر مو وکړو آیا د هغې اپروچ یا د هغې فکر هغه تسلسل نن هم تاسو وینئ یا د هغې مرکزیت تاسو ته نن هم څه ښکاري ما لکه دا خبره وکړه که نه چې د ولسي ادبي جرګه کې هم د ترقي پسند فکر یو مرکزي نقطه وه که نه نو هغې نه پس ته هم ظاهره خبره ده د هغوی تسلسل خو په څه نه څه شکل کې وو که تاسو وګورئ ساهو لیکونکو د ساهو لیکونکو مرکه د قلندر مومند صاحب دی چې جوړه کړه دا په
دوه شپېته کې غالبا جوړه شوې ده. په کوهاټ کې ایوب صابر هم د مرکې په نوم باندې، بیا په بنو کې عبدالرحیم مجذوب ولسي تنقیدي ټولنه بنو، هغه د ولسي تسلسل چې کوم هغه شی یې ورکولو. او بیا چېرته چې ایوب صابر بیا په بل ځای کې عبدالرحیم مجذوب یا مثلا دلته په مردان کې چې کومه مرکه ادبي دوستانو مرکه ده، دا ټول تنظیمونه دلته چې کوم دي هغه ترقي پسند خلک موجود وو. یعنې په سهون لیکونکو مرکه کې د قلندر صاحب و، د قلندر صاحب نه پس مثلا دلته سلیم راز صاحب د ایوب صابر په خپل هم پکې و. او بیا یې په کوهاټ او په بنو کې برانچونه یو قسم داسې فارمل دغه نه وه چې ګنې موږ دا د هغې یو شاخ دی یا څه دی یا څه دي، خو په یو غیر مخصوص انداز کې داسې یو قسم دغه خوروله داسې. نو دا تسلسل پاتې شوی دی. بیا که موږ وګورو په شاعرۍ کې تر د رحمت شاه سایله پورې خلک راځي، د صاحب شاه صابر پورې خلک راځي دی. بیا هغې نه پس ته که موږ په د نن دور کې وګورو د ریاض تسنیم پورې خلک راځي، د قیصر افریدي پورې خلک راځي دی. نو دا ټول خلک چې کوم دي څه نه څه یو ترقي پسند مرکزیت خو لري خامخا. البته یو مسله دا را پیښه شوه چې د 1992 چې کوم مثال دلته د ډاکټر نجیب الله چې کوم اقتدار و هغه اختتام ته ورسېده، او یا مثلا د سویټ یونین انهدام وشو. نو هغې یو مسله خو را پیښه کړه. نو هغه خلک چې د ترقي پسند د مرکزیت پورې کوم لاسونه تړلي وو هغه لږ خواره خوشول. خو په فکري لحاظ سره زه وایم چې تر ننه پورې ایون چې په 21مه پېړۍ کې موږ اوسېږو او دا کوم چې د څه نه څه د روښان فکرۍ خبره کوو، څه نه څه د علم خبره کوو، څه نه څه د رڼا خبره کوو، او زیاتره شاعران د پښتو چې کوم دي. بلکې زه خو په د نن سبا وخت کې یو هغه د کلیش تر حده باندې د کلیش تر حده دا یو تکرار د فکر روان دی، او هغه په یو داسې انداز کې روان دی چې کیدای شي خلکو د خپلو تجرباتو نه اخذ کړي وي. ترقي پسندي روښان فکري اوس د خلکو د خپلو تجرباتو پیداوار دی. کیدای شي دوی ته د بهر د تنظیمي په شکل کې داسې نه وي رارسېدلي، خو دا خلک د داسې یو صورتحال سره مخ شول چې هر دویم شاعر د علم خبره کوي، هر دویم شاعر د رڼا خبره کوي، هر دویم شاعر د روښان فکرۍ خبره کوي، د ترقي پسندۍ خبره کوي. نو یو تسلسل موجود دی.